اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم او ټول د انګور اډه ځوانانو او مشرونو ته موږ دا خبره کړل غواړي چې نن ریاستي ادارې او دلته ځینې خلک دغه سازش پلو کوي دغه کیسې کو چې دا د دغه پنډیکي خلاف دي یا د دغه جار خلاف دي یا دغه پولیس کوري خلاف دي دا درې سره شایونه دا ټول د میش د علاقې دي لارګي د میش د علاقې دي سکوره د میش د علاقې دي پنډیکه د میش د علاقې دی چې دا که څومره زیاته منډه ولې دي انشاءالله په ټول کوم نه دغه ځوانونه زیاته ولې وي خو نن د مو 15,000 کسونو تپوس بېروزګاره دي مخکې 55,000 روزانه شول اوسې 500 نشي دا ویل چا خرابه کړی دو نه په دا کې چا د لارګۍ مخنیوی شته نه د چا د پنډیکي شته ټول هر یو سړی په دا باندې سر خلاص کوي چې دا د توس د وطن د علاقې د هوټل د پوس د جار د مزدور د پیدا دو که چیرې د دا لارۍ 300 ور ووړي آنه جانې یا تو 3,000 روپۍ رسید شي که چیرې د دا لاس لارۍ وي یا تو 300 روپۍ نه پکې کېږي نو ټول په دا باندې ځان خلاص کوي چې موږ توس به یو میټای وي د لارګۍ ټکادورې انشاءالله د خبره ځي که دی نه موږ نه پیسې غوښتې دي او نه د دی نه موږ ساړې غوښتې دي خو چې کله موږ دلته بریار ووتلي دا موږ خالي د لارګۍ د پوره نویر وتلي موږ وتل از مطالبه وي پاکه نه مو ته د ډي اس ال رس کړی دی نه پی ټي سي ال رس کړی دی نه موبایل ټاور رس کړی دو او نه هسپتال سکول رس کړی دی نو هر سړی میش ټول ته دا خواست کی چې څوک دا سوچ نه کو چې ورته د مو مين پښمو غونډه د مو د ټول علاقې سوچ کوي د ټول قوم سوچ کوي دغه بارا کوم ټول یو میټای وي